بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د سورة الفاتحة تفسير شروع چې د دې سورت افتتاح د الحمدلله نه کیږي. د حمد په کلماتو کې یو بهترینه کلمه ده. د الله په وړاندې باندې دومره فضیلت لري چې او دومره وزن لري چې په دې کلمه د الحمدلله باندې د اسمان او د ځمکې تر مابین چې څومره فضا ده دا ټوله ډکېږي. لکه څنګه چې حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي سبحان الله تملأ الميزان. دا یوازې سبحان الله چې دا میزان ډکوي او سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والارض. دا د ځمکې او د اسمان تر مابین چې څومره فضا ده دا ټوله ډکوي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هم د حمد د کلمې په باره کې فرمایي چې په میزان الحسنات کې دا ډېره درنه کلمه ده لکه د ځمکې او اسمان تر مابین فضا په هغې باندې ډکېږي. نبی علیه السلام فرمایي چې کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی الميزان حبیبتان الی الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دو کلمات دي چې په ژبه باندې ډېر آسان دي، د نیکو اعمالو په تله کې ډېرې درنې دي، الله رب العالمین ته ډېرې محبوب دي. هغه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا هغه کلمه ده الحمدلله چې انسان یو وي دا ټوله دنیا چې د یو طرف ته شي او دا کلمه بل طرف ته، نو همدا کلمه چې د الله رب العالمین په وړاندې د دې ټولې دنیا نه هم درنه ده. ځکه دا ټوله دنیا فانی کېدونکې ده او دا کلمه د الباقیات الصالحات نه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې یا رسول الله ای الکلام افضل، په ټولو کلامونو کې کوم کلام ډېر بهتر دی؟ هغه فرمایل مصطفى الله لملائکته، هغه کلام ډېر بهتر دی چې الله رب العالمین د ملائکو د پاره غوره کړی دی. او هغه دا کلمه ده چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. تسبیح او د حمد کلمه ده. دی باب کې
امام مسلم د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ نے روایت نقل کړي هغه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ان الله فرمایلی دي ان الله لا يرضى عن العبد ان يأكل الاكل فيحمده عليها او يشرب الشرب فيحمده عليها الله د بندن راضی کیږي شکل خوراک وکي او پاغه باندې چې د الحمدلله وای یا اسکاک وکي او پاغه باندې الحمدلله وای نو لہذا دا یو بهترینا کلمه ده څنګه چې حسن رحمه الله د دې په باره کې فرمایي وما من نعمة إلا والحمد أفضل منها اس یو نعمت د نعمتونو نشتا مگر الحمدلله دا غین ډیر بهتر دی امام ابن ماجه رحمه الله روایت نقل کړی دی دا انس ابن مالک رضی الله عنه نا هغه فرمایي چې الله رب العالمین په بنده باندې یو نعمت نه کړي چې هغه تی واخلي او د په جبه دا کلمه راشي الحمدلله نو الله رب العالمین په وړاندې باندې دا کلمه ډیره بهتره ده د هغه نعمت نه چې د دنیا خستلې ده حمد الحمدلله چې دا کلمه کل شاکر هر شاکر په وړاندې باندې په جبه باندې دا کلمه جاری ده دیو جن آدم علیه السلام اول الانبیاء شریک له جنت کې پرنچه وکړو الحمدلله اول همدغه رنګي نوح علیه السلام چې کله د طوفان نه نجات مندک او قوم تباشو نو دا کلمه ویل الحمدلله الذي نجانا من القوم الظالمين ابراهیم علیہ السلام ته چې کله د خپل بچی زیره ورکړې شو او د بوډاوالي کو ته بچي او بخلې شنو وی فرمایل الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل داود علیہ السلام او سليمان عليه السلام دوانو دا کلمه ویل دا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الله خپل نبی تم وی قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا اے نبی الحمد لله وایا او چې کله جنتیان جنت تم داخليږي دا کلمه به وی الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن او چې نعمتونه ختمي نو اختتام کې هم دا کلمه وی واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله هغه د حمد په باره کې فرمایي وی الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود حمد متضمن ده صفت کول او ثنا ویل په محمود بذکر محاسنه چې داغه محاسن ذکر کی سواء كان الاحسان الى الحامد او لم يكن کدی د حامد سره احسان کړي یو کني کړي او شکر هغه نه مگر د احسان په بدله کې ادا کیږي نو په دې بنیاد باندې چې ده او حمد چې ده هغه عام ده او شکر خاص ده خو به صرف شکر چې ده هغه په جوارح او زړه باندې هم ادا کیږي او حمد صرف په جبه باندې ادا کیږي نو په دې بنیاد باندې چې د شکر عام دی
لکه څنګه چې ویل کېږي افادتکم النعمه مني ثلاثه یدی ولسانی والضمیر المحجبا. دیو جن الله رب العالمین داود علیہ السلام ته د شکر حکم کوي او شکر په افعال باندې اعملوا آل داود شکرا، پر عمل ته هم شکر وای. امام ابن جریر الطبری رحمه الله اغاد عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نقل کړي و جبريل علیہ السلام محمد صلی الله علیه وسلم ته د دې کلمې حکم کړی دی چې الحمدلله وایا. امام ابن جریر الطبری دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نے روایت نقل کی وَإِذَا قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَدْ شَكَرْتَ اللَّهَ فَزَادَكَ. کله چې تا الحمدلله اول نو تا د الله شکر ادا کړ نو بیا چې د الله تعالی را نعمتونه زیاتې. یو مرفوع روایت کې راځي چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي ليس شيء احب اليه الحمد من الله ولذا اثنى على نفسه. چاته دا خپل صفت دومره محبوب نه دی څومره چې الله رب العالمین ته محبوب دی. دا وجد چې الله رب العالمین په خپل ځان باندې هم ثنا ویلې دا خپل ځان باندې خپل. الحمدللہ معنی امام ابن جریر الطبری کوي حمد ستوي ثناء علی الله باسمائه وصفاته الحسنى. د الله رب العالمین ثنا ویل دغه په اسماء او صفات باندې او شکر ستوي لیکل شي ثناء علیه بنعمته و آیاته. الله رب العالمین باندې ثنا ویل د الله رب العالمین په نعمتونو باندې د الله رب العالمین په نعمتونو باندې. شقیق ابن ابراهیم وی الحمدلله دا په دریو طریقو په دریو وجوبانه ویل کی. اول بحلت دا الله حمد ادا کې چې کړه الله تعالی یو نعمت درکې او ته پوه شې چې دا نعمت مال الله راکو تب الحمدلله وې. دویم چې کله ته دا الله رب العالمین په دغه ورکړې شوی نعمت باندې راضي شې او دریم دا چې کله دا نعمت ستا په بدن کې وي نو ته به الله د حکم خلاف نه کې. ځکه د منعم د حکم خلاف کول او دغه مخالفت کول دا انسان د حیا د وجنم نه کوي. حیا ورزي انسان ته. الحمدلله دلله مبارک نحوی صرفی مسئلہ په بسم الله کې ذکر شوی و. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله تفسیر البیان فی تفسیر آیه القرآن کې ذکر کړي و الله هو الاله المعبود. الله چاته ویل کېدل شي هغه الہ چې دا عبادت کېدل شي. وی پدی وجه باندې چې دا نوم چې ډېر حقدار دی په عبادت نو دی وجه نه عبادت د الله په دینم پکار دی په الله. عبودیت الله عز وجل دا په نوم د الله باندې پکار دی. دی وجه نه څومره چې د عبادت کلمات دی پای کې الله لفظ ذکر کیږي لکه سبحان الله الحمدلله الله اکبر. او رب لك ذلش المربي الخالق الرازق الناصر الهادي. اغا مربی تا چاگا خالق وی ناصر وی اید پاردا استعمالی گی
د دې وجنه امداد چې غوښتل کېږي د الله نه نو په لفظ د رب باندې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه رب اغفر لی ربنا ظلمنا ربی انی ظلمت داسې الفاظو باندې غوښتل کېږي رب العالمین رب لغت کې چې د مالک توي ابن عثیمین رحمه الله ذکر کوي وی الرب دریو معانی لره متضمن دي درې معانی چې بکی وی هغه ته رب وی یو الخلق دویم الملک دریم التدبیر رب هغه څوک چې هغه د کائنات او خالق وی پیدایش کولې شي دویم ملکیت د هغه وی ملکیت سلورم داغه نه چې د تدبیر د امور او د کارونو داغه وی تدبیر دا درې صفات چې بګه موجود ویناوي ترب رب د الله رب العالمین د اسماءونه غیر ته استعمالیږي لیکن په اضافت سره رب البيت رب المنزل رب فلان رب فلان رب په معنا د سید معنی استعمالیږي لکه اذكرني عند ربك انت لذا الامه ربتها بعض د لغت علماء معنا کړي د چرب ستوي المصلح المدبر الجابر القائم هغه سوچ پای کې یو څو صفات وی اول مصلح وی د سيزونو اصلاح کوي دویم د عالم او د نظام تدبیر چلی دریم جابر زورور وی او سوچ مات شي دا ماتوالی پټي ولا لګي به تجبیره لګي القائم پټولو کارونو باندې قائم وي لکه حدیث کې راځي چې هل من نعمت تربها معنا تقوم بها وتصلحها د دې سړي ملاقات ته چې تزیل او آیا داغه کم نعمت شته چې تاغه اصلاح کې او داغه په باندې قائم وي رب په معنا د معبود سره مرضی او رب یبول الثعلبان براسهم وقذل من بالت عليه الثعالب ایا دا معبود کېدلی شي چې ګیدړان داغه په سر باندې بول کوي دغه خو ډیر زیات ضعیف دی او دا ډیر زیات چې هغه ذلیل دی رب العالمین رب مشتق دی د تربیینا د بعض علماء رائے دا چې دا رب د الله اسم اعظم دی ذکر ټول انبیاء او چې د الله نه دعا وختلې د نو په نوم د رب او د آدم علیہ السلام نو علی ربنا ظلمنا انفسنا او د سبه ټولو موسی علیہ السلام ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر ربی هب لی من لدنک ولیا ربی لپس سره غختل شوی دا رب مشتق ده د تربیه نه د تربیه معنی کوي انشاء الشیء حالا فحالا الى حد التمام یو سیز پیدا کول او د یو حالت نه بل حالت ته معشوم به ځوان شي به بوډا شي تر کماله پوری بیزاوی معنی کوي تبلیغ الشیء الى کماله شیئا فشیئا یو سیز کمال تر رسول په دمه دمه سره آرام سره العالمین چې د جمع د عالم دا مشتق د عالمین نو عالم تم عالم څخه وای چې دا د الله رب العالمین د حقانیت د پاره چې د علامه د نزګ او تعالی وای
قتاده رحم الله فرمایي چې عالمین جمع د عالم او کل موجود سوى الله هر غسی چې ما سوا د الله نه موجود وي دی ټول ته عالم وي. بعض علما نو دې لپاره مفرد من لفظه نشته دی بس عالمین او چا ویلي دي چې نه د هر زمانه قوم ته خلق ته چې دی هغه عالم وي. بعض علماء ذکر کړی دي چې عالم صرف انسانانو ته ویا تاتون الذکران من العالمین. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای انسان او پیریانو دوانو ته عالم وي ليكون للعالمین نذیرا او قران د انسانانو او پیریانو دوانو د پاره نذیر دی. فراو ابو عبیده ذکر کوي او عالم اطلاق کې دل شي پاغه چا باندې چې عقل لري من یعقل هغه تعالی مویدا به سلور قسم دي. یو د انسانان، دویم دی پیریان، دریم دی شیطانان، نو سلورم دی ملائک. امام ابن جریر طبری ذکر کوي او عالم چې دا جمع دا او د دې لپاره مفرد من لفظه نشته لکه انام چې جمع دا، رحت چې جمع دا. بعالمین جمع په دې بنیاد باندې راوړه، په دې کې اشاره د کثرت د انواع د عالم ته چې د عالم ډیر زیات انواع لري. دیو جن وهب ابن منبه ذکر کوي وې ټول دنیا کې د عالم انواع چې دی هغه اتل الزر دي. ابو سعید الخدری ذکر کوي وې سلویخ الزر چې دی سلویخ زر انواع د عالم دي او د شرق نواله تر غرب پورې دا ټول یو عالم دی. مقاتل ابن حیان ذکر کوي چې اتیا زر انواع دي د عالم، اتیا زر سلویخ زر په اوچه کې دي او سلویخ په لوند کې. امام قرطبی رحمه الله ذکر کوي او یا ولنه قول اصح دي. الرحمن الرحیم دې ته ترغیب لګیدل شي رسو د ترهیب نه. رب العالمین کی ګور د انسانانو ته یو ير ورکړه شو چې ګور الله رب العالمین ستاسو رب دې، خالق دې، رازق دې، مالک دې، مدبر دې. کتا سوداغه خبرو نه منینو هغه تاسو به مړ کی ځکه خالق هغه دې، هلاک بم کی ځکه مدبر هغه دې، رزقونه بدرنواله ځکه رازق هغه دې. د انسانانو پزړونو کې یو یره پیدا شو. نو د قران کریم طریقه دا ده چې ترغیب نرستو ترهیب یو د ترهیب نرستو ترغیب. په دې آیت کې الله اوس خپل بندگانو ته ترغیب ورکړي چې نه د خپل رب نه مو نفرت پیدا نشي چې بس زور اور دی او انسانان هلاکي او تباکي نو موږ به هلاک کی. نه، نهایت رحم والا ذات الرحمن الرحیم. دا قرآن کریم طریقه دا لگا قرآن کا اللہ فرمائے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. مخی مغفرت ذکر شنو بے رست عذاب ذکر کی. غافر الذنب وقابل التوب، غافر الذنب وقابل التوب. امام مسلم رحمه الله روایت نقل کړی په خپل صحیح کې دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه ما طمع بجنته احد. که مومن پدی پویدل چې د الله سره څومره عذابونه دي
نو هیڅ مؤمن به د جنت ته منوي کړي دومره ډېر عذابونه او قهرونه او غضبونه دي ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنت من جنته احد او که کافر په دې باندې پوهېدل چې د الله رب العالمین سره څومره رحمتونه دي نو هیڅ یو کافر د کافرانو نه به د الله د رحمت نه امید شوی نه وي امام ابن جریر الطبری رحمه الله د دې آیت نه استدلال کړی دی وای دا دلیل دی په دې چې دا بسم الله د سورۃ الفاتحه نه جز نه ده کله کله سوی نو دا آیت به په دې ځای کې به دوباره تکرارن راغلی وي او دسه قران کریم کې چې یو آیت په یو صورت کې دومره دلګي فاصله سره مکرر نه دراغله سوا د سورۃ الرحمن نه چاهګره فبای اعلی ربکما تکذبان او یا سور ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر او الته چې ذکر دی الته هر یو آیت سره جدا جدا مطلب دی د رحمان او رحیم فرقونه د بسم الله په تفسیر کې ذکر شو مالک یوم الدین د لفظ کې چې دی یو څو قرات دی یو د مالک دویم د ملک دریم د ملیک څلورم د ملک ملک یوم الدین هیڅ یو چاله را جایز نه دي چې مالک الملک یاد سے لقب ځان ته کیږي البته مالک لقب استعمال شوی د انسانانو ته هم خو مالک الملک او یا شاهنشاه یا د بادشاہانو بادشاہ دسه لفظ کې خودل جائز نه دي ملک استعمال جائز دی حدیث امام بخاری رحمه الله نقل کړی دی دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ويقبض الله الارض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول انا الملك اين ملوك الارض الله رب العالمین بد ازمک او اسمانونه راتاو کی او به وې ز بادشاہ مدزم کې بادشاہان چې ته دی ان الملک اين ملوك الارض ورته دزم کې د بادشاہانو د پاره هم لفظ د ملوک استعمال شو او د څه چې د یو بل روایت کې مرাজি چې نبی علی السلام فرمای وی ورځ د نبی علی الصلاۃ والسلام د را پاسه د خندلې شاته پختنه وکړه چې ولی هغه فرمایل عرض الناس من امتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسراء ومثل الملوك على الأسراء ما ته زما امت پیش کړی شو شاید الله پلاره کې غزا کوي او د سي انداز کې را تخکاری لکه بادشاہان چې په تختونو باندې ناشتي خو ملک الملوک او ملک الاملاک چې د دل استعمال جائز نه دی حدیث کې راځي اغیظ رجل علی الله یوم القیامه رجل یسمى ملک الاملاک ډیر زیات خبيث او ډیر د غصې نوم د الله په وړاندې باندې هغه دا چې یو سړی ځان ته ملک الاملاک لقب ورکړي حالا د الله نه سوا بل مالک نشتا بل مالک نشتا ابو حیان به په دې لفظ کې دیار لس قرأت نقل کړی دي دیار لس
ملک ستویل کېدل شي هو القهر والتسلیط، قهر او په یو چا باندې چې د مسلط کېدل دي ته ویل کېدل شي ملک القهر والتسلیط. او دغه رنګي چې د طاعت هم لفظ استعمالېږي، طاعت هم لفظ د ملک، بلکہ القهر والتسلط على من تتأتى منه الطاعه، باغ چابانه غالب کېدل چې داغه نه طاعت ممکن وي. ابو حیان البحر المحیط کې دا معنا کوي. به سوال داره چې بادشاہت د الله خو د دنیا او د اسمانونو دوانو د الله دی. نو دلته د قیامت د ورځې د بادشاہت تخصیص ولې وشو؟ چې مالک یوم الدین د دنیا بادشاہ مغه ده. جواب داده په دنیا کې د الله رب العالمین سره په بادشاہت کې منازعه کوونکې شته. دغه دعوادار شته چې هغه وایي چې زمونږ بادشاہت دې مونږ بادشاہان یو، لیکن په آخرت کې به الله جواب وکړي چې لمن الملک اليوم، نن بادشاہي د چا ده؟ جواب وشي چې لله الواحد القهار. التبادشاہت کې تنازع کوونکې څوک نشته. یا مالک یوم الدین کی تهدید دی ورام، څنګه چې الرحمن الرحیم کی ترغیب ورکړي چې د الله رحم ډیر زیات دی. نو چا به ویل کو استعمال کو کنه کو الله سم رحم لري. الله دی مقام کې چې د تهدید ورکړي چې نه یو ورځ را روانه ده، هغه د جزاء ورځ د بدله ورځ ده. الته چې کوم عمل وکړو داغه بدله به تا ته ملاويږي. ور اعمال وکا دین چې د دین دنیا کې خود سے خلق پیدا شو چې هغه د بادشاہت دعوه وکړه، یا قوم الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجري من تحتی، لك فرعون. لیکن آخرت کې بیدا سے څوک نشتا. دین چې یو څو معناګانې لري، لغت عربی کې قران کې استعمال دي. دین په معنا د جزاء معنی لکه جناهم کما دانو، دا معنا قطاده ذکر کوي. دویم په معنا د حساب معنی لکه عبد الله ابن عباس، دا معنا ذکر کوي. درم په معنا د قضا باندې لکه دی قول کې چرازی ولا تاخذکم رأفة فی دین الله، معنا فی قضاء الله. سلورم دین په معنا د سیاست باندې راځي لکه ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک، معنا په قانون سیاست د بادشاہ کې. محمد ابن کعب القرظی ذکر کئی و دې آیت معنا د مالک یوم لا ينفع فيه الا الدین، مالک یوم الدین وتزکوي معنا د هغه ورځې مالک دی چې سوا د دین نال ته بل شی فائدہ نه رسي. یوم بیست ویل کېدل شي، دا د دې زمانې نوم دی چې د لمر درا خطلو نواله تر غروب الشمس پورې، یا د سبا د خطلو نواله تر لمر د ډوبېدلو پورې دي ته ویل کېدل شي یوم. بیا قیامت د پاره هم استعمالېږي دا لفظ. مالک یوم الدین، یوم الدین نه مراد یوم القیامه. لغت ثعلب ذکر کوي و دان الرجل اذا طاع، دان په معنا د طاعت سره راځي، و دان معنا د اذا عصى.
په معنا د عصیان باندې مرাজি دان په معنا د عزت باندې مرাজি او دان په معنا د ذلت باندې مرাজি د دې ورځې یو نوم د یوم الدین د دې ورځې نور نومونه مشته دي قران کې استعمال دی لکه دویم نوم دی الساعه وهم من الساعه مشفقون د دې دریم نوم چې دی القیامه دی قران کریم کې الله فرمایي لا اقسم بیوم القیامه د دې بل نوم چې دی نوم د دې ته ویل کېدل شي الحاقه حاقا نوم هم د دې ځکه حاقه هما نحاسبه فی صغار الاشیاء وړو وړو خبرو کې چې حساب کیږي هغه ته حاقه او یو دلته هم د ذراتو حساب کیږي یا حاقه معنی یقیني آفت دی او قیامت هم یقیني دی د دې ورځ چې د پنځم نوم دی القارعه قارعه او تزکوي چې قرع ټنګول ته یو دا ورځ هم د انسانانو د زړونو ټنګي زګو ته ویل کېدل چې القارعه د دې ورځ بل نوم دی الغاشیه غاشیه او تزکوي ویل کېدل چې هغه د انسانانو مخونه په ګرد او غبار باندې پټي یا په غم باندې پټي زګو ته غاشیه وي ډیر نمونه قران کریم کې ذکر دي د دې ورځې اجمالی معلومات دا چې کله دا ورځ قائميږي د دې د قائمېدلو نه به مخکې وړي وړي علامې موجودي شي چې هغه موجودي دي لکه مثلا خیانتونه ډېرېدل او دغه لنګ د قران کریم صرف نوم پاتې کېدل رسم پاتې کېدل عمل پې نه کېدل د اسلام صرف نوم پاتې کېدل او عمل پې نه کېدل مساجد ډولی کېدل د يهودو او نصاراو د ګرجو پشان مساجد آبادی بلډینګونه آبادول او د هدایت نه خالق اول د خیر د دین نه خالق کېدل لیک لس ډېرېدل زنانه او به حجاب عامدل امین انسان په علاقه کې ورکېدل چې چا څوک امین انسان بنوي همدا رنګي قسمه قسم مشکلات آفتونه او مصیبتونه راتلل چې دا علامات چې د غټول زی تیر شوی دي لکه غټي غټي علامې پاتې دي شغل مرد مغرب نه راختل مسیح الدجال راوتل او دغه رنګ مهدی آخر الزمان راتلل عیسی علیہ السلام را کوزیدل دابۃ الارض راوتل دخان لوګي را پورته کېدل او دغه رنګ عام جنگ یو جنگ جوړېدل دا کارونه چې کله وشو د عیسی علی السلام حکومت ختم شي د شام د طرف نه به یو باد رش چډر به خوشبو یو ډیر به نرمي کوم انسانان چې هغه حس کی مومن ایمان والا به ختم شي الله به بزمګه باندې ختم شي بدترین خلق بپات شي لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق دنیا کې به بدترین خلق پات شي الله رب العالمین با اسرافیل علیہ السلام ته شپېلې د وهلو حکم وکي او شپېلې به وې د شپېلې کې با خلق باندې ډېر څه hebat راشي دا شپېلې به اول دو کسان واوري د مزینه قبیله شپنکیان به ګډ به را روانې کړي مدینه طیبه ته پلار کې بدا ګډ چې الناس په اوتریږي وحشانه به جوړ شي بس دا شپېلې به وګدوي
به بدا خلق بیهوش را پریوزی ناگهانه هیبت زده بشي په مخ د ځمکه باندې به هیڅ یو انسان موجود نه وي هیڅ یو مخلوق به موجود نه وي کل من علیها فان تر دې چې دا ملائکه چې هغه به ختم شي وفات شي صرف هغه څوک چې د بقا د پاره پیدا دي د جنت حور او غلمان دا به باقی وي دا ټول به فانی شي سلويخ کاله به هم د سوي چې هیڅ نفس با په دنیا کې موجود نه وي کل نفس ذائقه الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سلوی خورزی چې سلوی کاله چې تیر شي او سلوی خورزی پاتې شي الله رب العالمین با یو باران راولېږي سپین باران ټینګ روایت کې راځي کمنی الرجال داغه په وجو باندې به انسانانو جدا کړی شي اندامونه دا انسانانو بیت سره ملاو شي سلوی خورزی بند په دې حالت کې تیری شي به الله اسرافیل علیہ السلام را ژوندې کی او به شپېلې وای شپېلې جواله شنو ناشنا هیبت زده حالت به جوړ شي چې قران کریم هغه حالت کې چې د ځمکې او اسمانونو د غرونو بحرونو حالات ذکر کړي په دې بنیاد باندې چې دا ډېر قوي مخلوق دی دای باندې دومره hebat دی دومره داهیه ده نو د دین علاوه په نور باندې بسمره عظیم hebat وي الله دا ستورو په باره کې ذکر کوي و اذا النجوم انكدرت و اذا الكواكب انتصرت دا ستوري بخړ شي راو بورځي المر اوس بګمې په باره کې فرمایي او جمع الشمس والقمر المر اوس بګمې براتاو شي اسمانونو په باره کې فرمایي و اذا السماء كشطت د دینه په پوسټ کې واوړي دا به ټوکړي ټوکړي ستر اپریوزي پزماګه باندې اذا السماء انفطرت چیرې وشي د غرونو په باره کې فرمایي چې وکانت الجبال کثیبا مهیلا دابا د شګو د ډېرګي په شان پزماګه را پریوزي کل عهن المنفوش بشي لکه مالو چې په ډانډس واله شي دا بحرونه او دریابونه به ور واخلي دا با جوش وکي په مقدس مکه براو بهيږي انسانان باخپه بل سرتور سر بربند ولاړوي به بداز مکه بدل شي نری سپینا بشي او را بخکل شي چې پای کې به نکندوي او نو ور پګړې راکوي لا طرافها عوجا ولا امتا دغه وخت کې به انسانان دومره hebat ور باندې راشي چې معشوم به دغه hebat د وجه نه بډاش یوم یجعل الولدان شیبا انسانانو لب مخدز مکه زین ور کوي کل فراش المبثوث کانهم جراد منتشر ملخان او پتنګان او بشان او ټوپونه وي به پدې ورځ کې اوسو مهمه مرحله دی یو د مرحله د حوض شداد الله د نبی او حوض دی یو میاش څلور زاویه لري په هر زاویه یو میش مزل دی او به د سیخ دی لکه دواور نړۍ یخې د پيو نسپینې د غبینو نه خوږي د اسمان د ستورو په مقدار د دې ګلاسونو جېګونه دي چا چې یو ځل اوس کړي نو بیا بچری تګې نشي د الله نبی په دې باندې خپل ولاړ وي او هغه ور کوي یو بل مرحله د میزان مرحله د میزان مطلب دا دی چې د انسانانو اعمال بتلل کیږي ټول ذرات بتلل کیږي او د بعض انسانانو میزان بدرنی او د بعضو بس پکېږي
د چا میزان چې درون شونه بډر خوشاله فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه او د چا میزان چې سپک شنو فامه هاویه یو بر مرحله د اعمال تقسیمېدل چې عمل نامه به تقسیمېږي چاته بخیلاس او چاته بغسلاس فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها مقرؤ کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا چاته بغسلاس باندې او اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یو بل مرحله د صراط چې دا د دې په باره کې راځي چې دا د چړې نه ډېر تیر دی د یختنه نه لري د دې لپاره کونډي چې یو انسان یو ګناه کړی یو کونډه په بسراخي جیا چي وي بعض انسانان با د برق برېښنا په شان تیری بعض د کرو اسونو بعض انسانان چې هغه با دا سکل را غرزیږي او کله به اوچتیږي په کندو به زخمی شي به اوړي به داغه نرسته یو مرحله ده د قصاص چې د مؤمنانو یو بل سره د دنیا خفګانو نه کینی زاغي قصاص به واغستل شي حتی اذا حذبوا ونقوا چې صفا شربه به اجازه د دخول الجنه وکړش او دا فیصله بلا تر هغه وخت نه شروع کیږي چې د الله نبی شفاعت نواړي شب مقام د شفاعت عظما ما شفاع مقام محمود او نور د دې پوره تفصیل قران کریم کې ذکر دی ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله خاص تا عبادت کو خاص تا امداد واړو ایاک نعبد و ایاک نستعین دته التفات ویل کی التفات ستوي نقل الكلام عن اسلوب الى اسلوب شکل کلام د یو اسلوب نه بل اسلوب ته انتقال شي د ابتدا نه چې شروع صيغه د غائب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ایاک کی صيغه د خطاب شروع شو او دیگه با دی خبری تا توجه دی خبری تبا اشاره موی چکل دا انسان دا اللہ صفات انسان پزڑا کی نئی دا اللہ وقار و عظمت پزڑا کی راشنو گویا کہ اللہ رب العالمین دا حاضر شنو عبادت ببید سے کہ گویا کہ اللہ اینی نو کله چې صفات په وجب صفات په زړه کې ناستل نو الله عظمت او وقار حاصل شپ زین کې نو صيغه د خطاب شروع ش ایاک نعبد دویم حکمت په دې صيغه د خطاب کې یو لطیف نقطه ته اشاره ده چې هغه دا چې په عبادت کې ګوره مرتبه د احسان رعایت کا ته چې عبادت کې نو د څه عبادت باندې کې غني د غایب عبادت چې کې نه ایاکا الله ست عبادت کو معبود به بالکل زړه کې حاضر وي او دې ته مرتبه د احسان وای کا حدیث د جبرئیل کې راځي چې جبرئیل د نبی علی السلام نه پوښتنه وکړه چې احسان څه ته وایي او ته جواب کان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك چت د الله رب العالمین د عبادت وکي گویا کې چې ته الله ویني کته الله نه ویني الله خو تا ویني دلته بیزاوی رحمه الله یو بل خبر ذکر کړي وی دی ایاک نعبدو کی وی کل عابد يدخل نفسه فی جماعت العابدین
دی جمله کې چې دا نعبدو یو ځکه د متکلم مال غیر صيغه راوړه شدی کې اشاره ده چې یا الله استعابدین مخکشته له اولو العزم انبیاء دي ملائکه دي الله زه هم خپل ځان دا غي په جمله کې داخلوم ما ته هم د هغه سه د عبادت توفیق راکړي دای په جمله کې می داخل کې ایاک نعبدو دا ایاک چې د مفعول د پاره د نعبدو او په دې ضمیر کې چې د علماء اختلاف دی یو قول دا چې دا کما کوم کی کوما کن ضمیر دی ایا دا ورپسې چې د په واسطه شوی دی دویم قول دا چې نه دا ایا چې د ضمیر دی او کما کوم کی کوما کن دا د دې لپاره په واسطه شوی چې حالت د خطاب غیبوبت حضور دا په معلوم شي افراد تسنیت جمع تذکیر تانیث ایاک نعبد تقدیم ما حقه التاخير يفيد الحصر والاختصاص یو شی چې مرتبه رستو یو ته مخکې کې نو فائدہ کوي حصر لرا نو دغه به توحید فی العبادت ته اشاره معنا نعبدک ولا نعبد غیرک الله ستا عبادت کو ستا نه علاوه د بل چا عبادت نه کوم امام ابن قیم رحمه الله به بدائع التفسیر کې یو ناشنا خبره ذکر کړي هغه دا د وی پدې کې دلیل دې خبرې چې عابد با اول نظر په الله اولګي د زړه نظر نو به عبادت ته شوق را پاسيږي ست عبادت ته تیار شي عبادت چې سړی کوم د سی وی کوي چې مخکې به د الله حکم استحضارو کې پزړه کې چې یا الله ستا حکم دې چې عبادت او قیم الصلات ستا حکم دې اتو الزکات ستا حکم دې کتب علیکم الصیام نو دا حکم په پزړه کې حاضر کې دا د الله امر په پدې دې لره یو جذبه ورګي ستبه عبادت ته تیار شي د دې بدسي مثال ویل کوي یو انسان ډېر سخت وګړي دی ډېر زیات نو دا طعام چراوړل شي دا د طعام دا بوی په د باندې راشي نو دا ولګ نورم زیت شي نو انسان جذبه کې شي خوراک ته تیار شي نو د الله رب العالمین د صفات او استحضار بسړې په ذهن کې وګړي د الله د حکم نو اول په نظر په الله اولګي به ورستو عبادت شروع کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم هغه فرمایي چې دا عبادت قران کې کوم ځای کې ذکر دی نو دینه مراد توحید فی العبادت دی هغه د دې خبرې نه استدلال کوي چې قران کریم کې الله مشرکان او د عبادت حکم کوي او مشرکان خو عبادت کوي به او ته ولې حکم د عبادت کوي وجه که بدلیل وی چې عبادت کو خو عبادت په توحید بلا نو دا به حکم وي د توحید فی العبادت العباده لغت په لحاظ سره عبادت عباده ویل کېدل شي ذلت تا سرنګ چې شعر کې راځي وظیفا فوق مور معبدی مانا فوق طریق مظلل عبادت مانا هم دا چې تذلل ته ویل کېږي نو به عبادت ته عبادت څه ویل کېدل شي چې دې کې هم د عابد تذلل دے الله رب العالمین ته الله ته معبود ته د وجد چې امام ابن قیم رحمه الله د عبادت معنا هم دا کوي غایت التذلل غایت المحبه والخضوع لله عز وجل غایت المحبه والتذلل لله عز وجل نونیه کوم ذکر کوي وی وعبادت الرحمن غایت حبه
مع ذل عابده هما قطبان ومداره بالأمر أمر رسولهم لا بالهوى والنفس والشيطان لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به أصلان عبادت د مهربان ذات نهایت محبت د الله دے سره د نهایت تذللنا دا دو چې د قطبونه دي د دې چې دا میچن پدی باندې ګرځي قطب الروحا اغه لرګي ته وای کاغه روغ وینو جرند ګرځي کاغه مات شي نو به جرند را پریوزي به دارو مدار داغه په امر د رسول صلی الله علیه وسلم باندې خواهش باندې نه ده. امام ابن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله او بدا ذکر کوي حق العباد حق الاله عبادت بالامر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان د الله رب العالمین حق په بندگانو باندې عبادت دي خو په امر د الله باندې په خواهش د نفسونو باندې نه ګور دا شیطانی دي. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله به ډیر جامع تفسیر ذکر کوي اغوی عبادت ستوی اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه دا یو نوم دی جامع دی د ټولو هغه سيزونو لپاره چې الله سره مینه کوي او الله یې خوښي دغه ته ویل کېدل شي عبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. امام ابن قیم رحمه الله به د عبادت ټول اقسام د عبادت په 25 کې مندرج دي 25 کې وی وجه دا چې مصادر د عبادت چې موارد د عبادت هغه 15 دي زړه دي جبه ده سترګې دي غوږونه دي او اندامونه دي جوارح او اقسام د عبادت هم 15 دي واجبات مستحبات محرمات مکروهات مباحات 15 په 15 کې چې جمع شنو 25 جوړیږي ټول چې سړی عملی کې زړه د پاره بازي سيزونه حرام دي تعلق د غیر الله حرام بخل حرام حسد حرام بعض واجبات دي محبت د الله او د رسول سره په زړه باندې واجب بعض مکروهات دي نو بعض مستحبات دي بعض مباحات دي د رعایت جبد د سترګې د سه غوږ لاس او دا ټول چې دی راجم کړل نو فقط کمل مراتب العباده به عبادت چې د په عبودیت د دې اوسو معناګانې قران کې ذکر دي کله په معنا د طاعت سره راځي لکه سورته یاسین او یا نمبر آیات کله په معنا د ملک سره راځي لکه سورته النحل 15 په معنا د ذلت سره راځي لکه سورته شعراء 2 سورته مومنون وسلوخ په معنا د غضب او نفرت سره راځي لکه سورته زخرف یو اتیا بی الله رب العالمین مقام د عبادت دل ذکر کزکه دا مرتبه د الله په وړاندې باندې ډیره کامله مرتبه ده. امام ابن تیمیہ رحمه الله په خپل رساله العبودیه کې ذکر کړي وَإِلَّا كَمَالَ لِلْعَبْدِ إِلَّا فِي تَحْقِيقِ مَرَاتِبِ الْعُبُودِيَّةِ د بنده د پاره کمال نشتا
مگر کله چې د عبودیت دا مراحل پوره کینو دا کامل دی، کدای نیمګړی نو دا کامل نه دی. به ذکر کوي دی وجه نه الله رب العالمین چې خپل نبی ذکر کوي فاشرف المقامات کې نو په نوم د عبد ذکر کوي. الله رب العالمین بهترین یو مقام ذکر کوي، مقام د اسراء، چې دا یو بهترین مقام دی. نبی علیہ السلام د بیت الله نه بیت المقدس ته سفر وکاو، الته مقام ذکر نوم په نوم د عبد ذکر کوي. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. به مقام ذکر کوي د معراج، چې نبی صلی الله علیه وسلم به د زمکه نواله تر اسمانونو ته سفر وکاو، الته په عنوان د په نوم د عبد ذکر کوي. فاوحى الى عبده ما اوحى. مقام ذکر کوي د تحدي او چیلنج، چې الله د نبی په سر باندې الله ټول دنیا ته چیلنج ورکوي. وي وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. التم نوم د عبد ذکر کوي. کله چې ذکر کوي مقام د دعوت هم دا اشرف المقامات، التم ذکر کوي په نوم د عبد. فرمایي وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ځکه کمال د بنده چې دغه په عبادت کې دی، تقریبا یو سل فائدې د قران او سنت نه هغه مستنبت دي چې سل فائدې په د عبودیت کې شته. اعمال الصالحه او کې سل فائدې شته، چې لکه جنت په اعمال صالحه باندې حاصلېږي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. جهنم نه نجات په اعمال صالحه باندې راځي. رزقونه چې دا د اعمال صالحه په وجه باندې راځي. نصرت رب العالمین د اعمال صالحه او د عبادت په وجه راځي. اعزاز او شرف دغه په وجه راځي. بدن کې قوت د عبادت په وجه پیدا کیږي او داسې بشمار فائدې چې سره ټول ذکر کوي تقریبا د سلونه اوړي. ایاک نعبد کې تخصیص د عبادت ته په یو څو طریقو سره اشاره ده. اول ماده د ایا خپل د تخصیص لپاره وضع ده. دویم دا دی چې په تقدیم او ما حق او تاخير تخصیص پیدا کوي. او دریم کله چې ضمیر مقدم شو ناغه د عطف ځوان ختم شو. ایاک نعبد عطف په ضمیر کې ضمیر مقدم شو، منس کې نعبد فاصل غاله نقطع احتمال العطف على الغير. د دیو طریقو نه تخصیص راغله نو عبادت خاص الله رب العالمین لره. دا دو جملې چې دی ایاک نعبد و ایاک نستعين. امام ابن قیم رحمه الله په دې باندې 3 مجلد کې تفسیر لیکل دی په نوم د مدارج السالکین فی منازل ایاک نعبد و ایاک نستعين. 3 مجلد کې د تفسیر دومره عظیمی کلمې دي. دیو جن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله ذکر کوي وې د ټول قران کریم راز کې دی هغه په دې 7 التوال دی وو اولنو سوراتونو کې دی او دا غي خلاصه او راز په سورۃ الفاتحه او د سورۃ الفاتحه راز په دې 2 جملو کې دی. ایاک نعبد و ایاک نستعين. دا ډېر د کمال او د قوت کلمې دي. بیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله ذکر کوي چې خلق
د دې دو مرتبو په باره کې دوه قسم دي. یو هغه خلک دي چې هغه صرف مهنت کوي، کوشش کوي، د الله نه امداد نه غواړي، وای ارزه په خپل مهنت باندې کېږي، حتی وای نبوت هم په مهنت حاصلېږي، کوشش باندې. نو یو قسم خلک دا دي. دویم قسم دا دی چې مهنت او خواري نه کوي، ارزه د الله په لاس کې، ارزه الله کوي، دا صرف د الله رب العالمین امداد غواړي، خپل مهنت نه کوي. نو دغه خلک هم نقصان کې دي او دام نقصان کې دي. ځکه قران کریم کې الله رب العالمین دواړه جمع کړی دي، یو د العباده یو د الاستعانه. عبادت بم کې خدا الله رب العالمین نه به استعانت غواړي. قران کې الله رب العالمین بار بار دا جمع کوي، یوځه لك عليه توكلت وإليه أنيب، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، عليه توكلت وإليه متاب. امداد بند الله نغوارنو پاغیب توکلم کے ولی عبادت بم کے. ایاک نستعین، ایاک کی خماغ خبر واکم چه مخی ذکر شو. نستعین معنی ان نطلب العون والتأیید والتوفیق. یا اللہ خاصتان امداد طلب کو. نستعین پاسل کے نستعوینو دے، وہ مخی تے کسرہ پا یہ بانے بدل شو نستعین. بے علماء ذکر کئی فرق پا مابین دا نصر او اعانت کے، عون کے. اکثر چې د نصر په اسباب باندې وی او عون عام دي، اسباب یو که اسباب نه. دلته یو اشکال ذهن ترازی چې دا استعانت خو هم یو عبادت دی، د الله نه امداد غوښتل دی، ولې ذکر که ځان لا. جواب دا دی او دا صحیح ده چې دا عبادت دی، لیکن دا موقوف علیه د نور عباداتو دی. چې امداد د الله نه د نور عبادت او غړن نور عبادت دی پورې موقوف دي، ځکه ځان ل ذکر کو. دویم ځان ل ذکر کو رد لعقیدة المشرکین. پدې کې د مشرکانو د عقیده تردید کو. هغه داو چې هغه به امداد د غیر الله نه غوښتو، دا به ویل چې هؤلاء شفعاؤنا عند الله. به اشکال ذهن تدار ازي چې امداد خدا الله نه سوا د نور نه مختل شوه ده کنه. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ. جواب دا دی چې یو د امداد ما فوق الاسباب، یو د ما تحت الاسباب. اسباب باندې چې کوم امداد کېدل شي هغه د بندنه مختل کیږي، او چې کوم د اسباب نه علاوه دا غي غختل د غیر الله نه شرک دی. دا کوم اسباب باندې امداد چې د دام په حقیقت کې د الله نزدیک دی، چې د اسباب خالق الله دې مهیا کون کې الله دې توفیق الله درکړي. نو گویا کې دا هم د دې رجع الله رب العالمین ته کیږي. نو ځکه دا ذکر کو. دلته علما ذکر کوي کمال د عبودیت په دوه شیزونو باندې دی، یو د مهنت ای کې یا کنه عبودو ته اشاره ده، او یو د دعا نو پای کې یا کنه استعین ته اشاره ده. ایاک نعبد یا الله خاص عبادت کو، ایاک نستعین او یا الله خاص امداد واړو. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله تم تراو خیا الله رنی غولار برابر. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مال توفیق را کادل اغلار برابر، توفیق د هدایت را کدا غنی لاره.
اهدنا الصراط المستقیم مناسبت د دې جملې د مخکې جملې سره ده مخکې اقرار او د عبودیت دی جمله کې اوس اظهار ده د عبودیت اقرار او ایاک نعبد یا الله ستا بندگی کو دلته اوس د عبودیت اظهار ده سرنګ بندگی دی کو بندگی دا چې صراط مستقیم باندې زو دویم مناسبت دا ده چې مخکې د الله رب العالمین نه امداد طلب د امداد وشو چې ایاک نستعین یا الله ستانه طلب د امداد کو دلته گویا کې د الله د طرف نه سوال وشو چې کیف اعینکم ز سرنګ تاسو امداد وکم نو بنده به ته جواب ورکو چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله مونږ ته نیر لار راوخیا یادا دې چې مخکې ذکر د اقسام د توحید او توحید الربوبیه په لفظ د رب کې وته اشاره وا رب العالمین توحید الالوهیه کې په لفظ د الله کې اشاره الحمدلله الله هو الاله المألوه المعبود توحید الاسماء والصفات کې الرحمن الرحیم ایمان بالیوم الاخر کې مالک یوم الدین نو گویا کې ویل شو چې هذا هو الصراط المستقیم دا صراط مستقیم دی او تاسو د الله نه وغواړئ چې الله مونږ ته هدایت وکا اهدنا الصراط المستقیم هدایت چې د تقریبا 0 اسماناګانو باندې قران کې استعمال دي مشهور معناګانې دا دي چې ارشاد ال الحق په معنا باندې استعماليږي او به پدریو طریقو سره استعماليږي کله به متعدی په اله باندې لکه سورۃ النحل یوصل یودش واوحى ربک الى النحل سورۃ شورى 250 کې سورۃ انعام و اتیا کې سورۃ النازعات 19 کې دویمه معنا اذا خودل د حق لار بل چاته نو به متعدی کېږي په لام باندې لکه سورۃ البقرہ 214 سورۃ اسراء 9 آیت کې سورۃ حجرات واللسم درم استعمالی کی پمانا د ایصال المطلوب به بذات متعدی کی لکه سورۃ النساء اوصل 50 قصص 2 سورۃ الفتح دریم آیت سورۃ الصافات اوصل 13 نو بل معنا بعد هدایت وی خودل د حق لارې او پاغه باندې بیا روانول دی معنا کې به استعمال به هدایت د الله د طرف نه یو څو قسمه د کله هدایت فطری وی لکه سورۃ روم 350 طه 5 کله به هدایت په معنا د پیدا کولو د حواس او د هدایت وی لکه سورۃ اعلی دریم خلق فسوا والذي قدر فهدى نو کله به مراد عقل ورکول دې ته به هدایت ورې کیږي لکه اعراف سلام طه یو صلاتیش سلورم چې دلایل عقلیه په عالم کې پیدا کول لکه سورۃ البلد 14 سورۃ الليل 12 پنځم معنا به ارسال الرسل و انزال الكتب لکه سورۃ الف لام میم سجده سلرشتم شپږمه طریقه به توفیق
د حق لارې لکه سورۃ عنکبوت 9 شپته وم جنت ته داخله ول لکه سورۃ محمد 5 اعراف 3 د هر مرتبه چې د الله په اختیار کې دا و د هرې بد الله نه سره امداد وړي اهدنا الصراط المستقيم صراط مستقیم صراط ستویل کی معنی ادا ارشدنا باستعمال السنن و اداء الفرائض یا الله مونږ ته راهنمایو که جستا فرائض او ستا سنن چې دا ادا بعض مفسرین ذکر کوي چې اصل کې معنی د امالی په کې پرته د مایل کول لکه انا هدنا الیک نو معنا بدای چې الله مونږ مایل کې ستا بندګی تا صراط څخه ویلې کېدل شي الاستراط الصابلین زګه دا کم خلق چې ده ور باندې زی ګویا کې دا لار ادا تیری زګه وته ویلې کېدل شي صراط مستقیم نه مراد څه شه ده فضیل ابن عیاض ذکر کوي مرادنا طریق الحج دا ګوره تفسیر بالمثال ده اجتماعی تفسیر دا نه ده محمد ابن الحنفی ذکر کوي وای صراط مستقیم څه شه ده دین الله الذي لا يقبل من العباد غيره دا الله غ دین دې چې د بندگانو نه دا غنا علاوه بل نه قبلې ابو العالی رحمه الله ذکر کوي صراط نه مراد دی رسول او داغه ملګری صاحبان دا لار را تراوخه پدې اهدنا الصراط المستقیم دعا کې باردوی په امامیه او معتزله باندې هغه وی چې یوازې لار اراده د انسان کافی ده د صراط مستقیم یو تفسیر راغلی دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله ذکر کوي وې د صراط مستقیم مختلف تفسیرونه راغلي دي بدایع او تفسیر کې ابن قیم هم ذکر کوي وې کله تفسیر راغلی دی په قران کله په اسلام کله په طریقه د عبادت حافظ ابن کثیر ذکر کوي صراط مستقیم څه شه ده طریق الذی لا اعوجاج فيه او لار چې کوګواله نه لري دا معنی ابن کثیر ذکر کوي صراط مستقیم نه مراد څه شه ده اتباع الكتاب والسنه بعض مفسرین ذکر کوي صراط مستقیم نه اسلام بعض ذکر کوي دین حقه بعض د طریقه د عبادت بعض د الذي لا افراط فيه ولا تفريط نواب صدیق حسن خان ذکر کوي السنه والجماعه صراط مستقیم چې دا سنت او جماعت دي بعض علماء ذکر کوي رسول ابو بکر او عمر د دې لاره د صراط مستقیم دي امام ابن قیم رحمه الله بدایع تفسیر کی ذکر کوي صراط مستقیم ست ویل کیږي هغه وی هو الطريق الذي نصبه لعباده على السن رسله موصلا للعباد الیه دا هغه لار ده چې الله د بندگانو لپاره مقرر کړي په جبه د رسولانو باندې چې برس بندگان الله رب العالمین ته ورسي په تفصیل ذکر کوي وی بل الطرق كلها مسدوده الا هذا الله ته درسېدل ټول لارې بندني مگر یو لار شته هغه افراده بالعبوديه و افراد رسوله بالطاعه الله په عبادت سره خاص کول او رسول په طاعت سره خاص کول
الله سره په عبادت کې څوک شریک نه غني او رسول سره په طاعت کې څوک شریک نه غني. ټول تفسیرونو نه یو تفسیر په حدیث کې وارد دی. حدیث کې د سرازی چې ضرب الله مثلا صراطا مستقیما، الله د صراط مستقیم مثال ذکر کړي. وعلى جنبتي الصراط الثوران، د دوانو د لارې دوانې طرف ته دیوالونه دي. وعلى الثوران ابواب مفتحه، په دې دیوالونو کې دروازې دي کلاو. وعلى الابواب سطور مرخات، په دې دروازو باندې پردې را غورځول شي. د دې لارې په بر سر کې یو داعی د خلکو ته आवाज کوي چې لی عباد الله، د الله بندگانو ما ته راځي. د دې دیوالونو په سر باندې یو داعی ناس دی आवाज کوي چې دا الله بندا دې دروازې ته منو وزګوره کدا دې کلاو کړه ورنه نوتی به بچراو نوځي. به تفسیر کوي ودا کم صراط چې د الله رضا لار الشرائع الاسلام دغه د اسلام شاعر دغه لار ده. دا دواړه طرف ته چې دیوالونه دي دا حدود الله دي، دا دروازې چې دی او پاغي پردې رازوړ دي دا محارم الله دي. د دې لارې په سر کې چې دا داعی आवाज کوي چې دې طرف درازي دا قران دی. دیوالونو په سر باندې چې دا واعظ وعظ کوي چې ګوره دا پردې موجه وي کو ورنه نوتی به تر او نوزي. دا د هر انسان په زړه کې د الله رب العالمین یو واعظ پیدا کړی دی. ا فطرت چې کله یو انسان اول ګناه ته ور نږدې کېږي دا او تسم سره جګړه کوي چې مکواله کدا څه کې مور نږدې کېږي. نو دی وجنه یو قدم مخ کې اخلي غو خواهش په باعث کې یو قدم به ترسو اخلي دا زړه کې وته ویل کې مکوا تبا کېږي هلاکه کې. دا بحث مباحثه شروع ده. نو کله دا فطرت غالب شي کار سره پریدي، کله خواهش غالب شي استکارو. دا اول کې دا فطرت سم ژوندې قوت کی طاقت کی. نو یو ځل چې ګناه ته ورشي تا ملامت کوي، به ورشي تا ملامت به بیستا صفت راسخه وګرځي به داتا نه منه کوي. کله چې نوې تازه ګناه چې کله سړی نه کړي هغه ته وړاندې کیږي دا تذبذب په ذکر راځي به سره هغه سره عادي شي، زړه سره عادي شي به تا نه منه کوي. دیو جنا د صراط مستقیم قران کریم په مختلفو الفاظو سره تفسیر کړی دی. دا ټول حق دي. شیخ ابن عثیمین رحمه الله یو قاعده ذکر کوي، قاعده تفسیریه. هغه د شکل د الله رب العالمین د کتاب د یو آیت د پاره دو معناګانې وي. د دوړو خپل مابین کې ټکراو نوینو فالحو حمل علیهما اولا. په دې دوړو باندې حمل کول ډیر اولاد یې ځکه د الله کتاب عام د تعمیم د الله په کتاب کې ډیر اولا. نو دا هر یو تبع صراط مستقیم ویل شي. لکه صراط مستقیم او کله صراط السوی. دا کله توحید الربوبیت ته ویل شوی دی لکه سورۃ آل عمران 50، سورۃ مریم 10، سورۃ زخرف 3 دویم قران کریم کې صراط مستقیم کتاب الله ته ویل شوی دی لکه سورۃ انعام 1 سورۃ زخرف 1 دریم صراط مستقیم چې لار د رسولانو لکه سورۃ یاسین 3 نمبر آیات انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. صراط مستقیم صراط الرسل. سورۃ صافات 3 نو 3 معنا دا تابعداري د رسولانو دا صراط مستقیم نه لکه سورۃ الزخرف 1 نو بل معنا د عبودی عبادت
صراط مستقیم ده لکه سورۃ آل عمران 150 د ټولو ته صراط ویل کی به صراط مستقیم یو څو دشمنان لري قران هغه ذکر کړی دي چا د صراط مستقیم نه سړی اړای لوی دشمن چې دی هغه ابلیس دی چې هغه د رب کائنات په وړاندې باندې قسم کړی دی چې لاقعدن صراطک المستقیم په دې صراط مستقیم بس سم پلته یوام کینم که څوک راته من کوم به سورۃ اعراف یوصل شپاړس سورۃ اعراف شپاړس دویم داغه نه چې ده بدترین علماء السوء احبار السوء ورهبان السوء سورۃ توبه سلور درش دریم داغه نه د اقتدار والا مولیان سورۃ احزاب کې الله ذکر کوي وش په تفاضلون السبیل ربنا انا طعنا سادتنا وكبرانا فاضلون السبيل الله دې مليانو پیرانو دې په پیرانو مشرانو د صراط مستقیم نواړولو سلورم داغه نام مشرکان د صراط مستقیم دشمنان دي لکه سورۃ اعراف شپږتیا کې پنځم داغه نه ظالمان معتدون د صراط مستقیم دشمنان دي اعراف 15 شپته دلته یو اشکال دا راځي چې انسانان خو په صراط مستقیم باندې دي نو به څنګه موږ سوال کوو چې اهدنا الصراط المستقیم دا خبره شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ذکر کړی ده ودلته بعض علما خو جواب کوي چې معنا اذا ثبتنا على الصراط المستقيم على الهدايه وای معنا اذا چې موږ په صراط مستقیم یو خو یا الله په دې صراط ثابت او قائم او ساته قائم او دائم لکه یو سړی و د لغت عربی کې وته ویل کېږي نم حتا اتیکا او د شا هغه د دې معنا په دې خوب قائم او دائم موسیقه تر دې چې زه در تراشم دویمه معنی چادا کړی دا چې ما معنی دا چې الزم قلوبنا الهدى من الله زمونږ د ازړونو د هدایت سره لازم کا دا معنا ده لکه بعض علماء معنا دا کوي چې زدنا هدى یا الله هدایت زمونږ زیات کا لیکن په دې ټولو معناګانو باندې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله رد کړي وای دا د هغه چا تفسیر دی چې هغه صراط مستقیم ته په یو بسیط نظر باندې ګوري یو خاص نقطه ته چې هغه صراط مستقیم وای چې هغه نفس ایمان دی بالله نه الله رب العالمین چې بنده ته څومره اوامر کړی دي نو بنده باندې واجب دي چې دا عملی کی څومره نواهی چې کړی دي بنده لره پکار دي چې دینه منشي دا ټول اوامر نواهی چې راجمه کې دي ټول جزئیات باندې عمل کول او د غدم منکرات ټول جزئیات پر خودل دا صراط مستقیم دی نو الله په هر یو جزئیه کې راتا دغه صراط مستقیم را اوخیا چې موږ په عمل وکړو په هر جزئیه کې راتره او خایا چې موږ ته منشو نو کل امر و نهی فی القرآن والسنه هر امر په قرآن او سنت کې وای دا خو ډیر خلک پیژنې نه به چې څوک پیژنې نو بیا په عمل نه کوي نو معنا دا اهدنا الله ولې موږ ته او خایا او دویم چې کله دراو خو دل به په عمل کولو توفیق را قرآن کریم کې طریقه دا ده چې یو عمده نقطه چې ذکر کوي نو بیا هغه اسباب هم ذکر کوي هدایت خو یو بهترین چیز ده یو عمده چیز ده نو په دې بنیاد باندې د هدایت اسباب هم الله قرآن کې ذکر کړی دي چې قرآن کریم کې هغه ته اشاره دا اول داغه نه چي ده
تا منز دې منز دی باندې هدایت حاصلېږي. ولی ځکه یو سړی چې منز کوي او سورۃ الفاتحه وایي نو په سورۃ الفاتحه کې چې دا وایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو الله تو وی هذا بیني وبین عبدي ولعبدي ما سأل، بنده چې کوم سوال وکړ دقه زور کوم بس دقه شو. نو چې کله داسې شو نو هدایت رستو اهدنا الصراط المستقیم سوال نو دا صراط مستقیم هدایت ته الله به کوي. دویم داغه نه چې د کعبه دا سبب دی د هدایت. قرآن کریم کې الله سورۃ آل عمران کې ذکر کوي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا وهدى للعالمین. آل عمران شپږ نوي وای کعبه چې د سبب دی د هدایت د عالم د پاره. دریم سبب چې د هدایت او قرآن کریم دی. قرآن کریم کې الله فرمایي هدى للمتقین. سورۃ بقره کې سورۃ جاسیه کې ذکر کوي هاذا هدا دا ګور دا هدایت دی. سلورم سبب د هدایت د حاصل اولو د پاره جهاد فی سبیل الله. دا قتال فی سبیل الله هم سبب دی د هدایت او عام مجاهده ځان کړهول د یو کار د پاره. اغم سبب د سورۃ عنکبوت 9 کې الله فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسان چې زمونږ په باره کې چې مجاهده کوي او ځان کړی خامخا موږ هغې ته خپلې لارې د هدایت ورښیو. لنهدینهم سبلنا. پنځم سبب چې د اسباب او د حاصلولو د هدایت نه چې هغه دعا ده. دی صورت کې الله مونږ ته وایي چې په دعا هدایت حاصلېږي. ځکه د دعا طریقه راته ذکر کوي اهدنا الصراط المستقیم. حدیث کې به راځي نبی علیہ السلام فرمایي او رب کائنات فرمایي کلکم ضال الا من هدیته فاستهدونی اهدکم. اے زما بندگانو تاسو ټول گمراه مگر چاته چې زه هدایت وکم نو تاسو د مان هدایت طلب کین نو زه تاسو ته هدایت وکم. صحیح مسلم روایت ده. شپږم سبب د اسباب او د هدایت نه اتباع الرسول. څوک چې د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي په وړه خبره او لوی خبره سنت او شوقي سنت پس روان وي د الله د نبی طریقې زده کوي او عمل کوي دقه ته هدایت کیږي. قرآن کریم کې الله فرمایي وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. که تاسو د دې رسول تابعداري وکړئ نو تاسو به هدایت ومومئ. دغه رنګ قرآن کریم کې الله فرمایي وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی ته راهنمایي کې صراط مستقیم ته نه څوک چې د پر راهنمایي عمل وکړي نو هغه صراط مستقیم حاصلوي. نو بل سبب دا اسباب او د هدایت نه انابت ده. قرآن کریم کې الله فرمایي ويهدي الیه من ينيب. الله رب العالمین خپل ځان طرف ته هدایت کې هغه چاته چې چا کې انابت. اتم سبب د هدایت چې دا ایمان ده چې چا کې ایمان وي الله رب العالمین هغه ته هدایت کوي. یهدیهم ربهم بإیمانهم سورۃ یونس 9 نمبر آیت کې الله دوی ته د ایمان په وجه باندې هدایت کوي. سورۃ التغابن ولسم کې الله فرمایي ومن یؤمن بالله یهد قلبه. څوک چې په الله باندې ایمان راوړي الله دا زړه ته هدایت کوي. نهم سبب د الله د رضا د اسباب او تابعداري کول. د څوک چې د الله د رضا اسباب زده کوي او به هغه په روان شه الله او ته هدایت کوي.
कुरान के अल्लाह फरमाए यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु सुबुल अस्सलाम। हिदायत के अल्लाह रब्बुल आलमीन पति बाने वसूच ताबेदारियों की अल्लाह द रज़ा मानतिया द असबाब लार द सलामतियात लसम सबब च दे द अल्लाह रहमत और द अल्लाह फजल और द अल्लाह करम दे सक अल्लाह पर खपल फजल खपल करम और खपल रहमत माने बाज इंसानान होता हिदायत के कुरान के अल्लाह फरमाई वल्लाहु यहदी मन यशा मशियत रब्बुल आलमीन अल्लाह चोवाड़ी चालरा इला सिरातिम मुस्तकीम लारे नीवे बराबर था। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़मीन उस्ताद और रहनुमाई और हिदायत सिरात मुस्तकीम तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला